قدرمنو سلامونه مې واخلئ افسر افغان یم او یاره رښتیا خبره خدا ده راشد خانه نور را سره هر څه صرف ستا کمی او نو خو کمی دې نن پوره کېږي یاران راغلي دي او څه نوې اندازې راوړی دی وایي چې چاربانګۍ ټپې کړو نو موږ خو ډېرې ټپې کړې دي د ماسپښین او د مازدیګر او د ماښام خو د چاربانګو ټپو ته نو بلال انګاره ته پې لاس پورې کوه او موږ ګورې په دې پښتنه سیمه چې چا هم سندره ویلې ده موږ سره یو ځای پورې د فن او د سندرې خپل هنر مظاهره کړې ده اگر چې پوهېږو نه خو دا ممینه ده چې په څه پوهېږو نو چې هغه دې ولس ته وړاندې کوو نو زه یم چې ستا را چاربانګۍ طرز ته غوږ یم بس ټولو ترې ډالۍ وي چې ارشاد زار مسافرو وي مسافرو خوړلی راغلي د لوبو یار مې تینو او بل غږ درکم او که د جیبه ولټومئ زار مسافر تلی کتلی در جگن شم زار د لوبو یار مې ته زار ګیله من نشي که نشي زه سلګو نیولې وما مسافري خیر دی دنه قلارېږه ته راځه ته پې راځه دا به زده کوې اوس ورور دی موږ دې له کېنولی دی که نه چې لاس یې صفا شي زما د زړه وي زاره سره رانغله د لوبو یار مې تینو او د دروازې ملنګ لور کوي رسختونه زار ملنګه دوه ګټې دې وکړي د لوبو یار مې ته زار یو د خیر ټول کو که ټول کو بل دې وکړه او وکړه دیدنونه او د قبر غاړې که غاړې له مې راشي د لوبو یار مې تینو دیدن به نه وي که هسې پورته وي که هسې پورته که لاسونه زار د قبر غاړې نو که غاړې له مې راشه د لوبو یار مې ته زار د یارې ممره که ممره سوال جواب درته کومه او د ملکڼه په سر مې خښ کوي نو او لاس مې ښکاره کوي او چې سلام قربانه درته کومه لوبو یار د نه پکې پاتې نه شو زار د ملکڼه د سر پلوڅې د لوبو یار مې ته زار دا لوڅې پوڅې که پوڅې زه پتا پسې کومه کوشش وکړه ځه ارشاد انګار او ما به ویله که ویله چې بېلتون شته ده نو د لوبو یار مې تینو او قمقل یاره که یاره براته شینه د خندا شونه زار بېلتونه کورنو که کور دې راته ښایه د لوبو یار مې ته زار د زور دې نه یمه که نه یم ننواتې به درځمه بس ته دې ټپونه وبس کړو نورو یاره زه یم داسې کار وکړو یو روپایه پکې زه وکړم وکړه سړی چې څه کې کوه تا د مرګ چاله خبر ورکړی نه دی چې انسان له دې ضرر ورکړی نه دی د خاوند خېټه به یې هر وخت کې زخمي ونو او خوش وخرله چې د ښکر ورکړی نه دی په ناحقه به یې وهل خلک په روډ کې او لیونو له دې موټر ورکړی نه دی په کټونو کې به هر سړی چې چای افغانه او چې لړم له دې نظر ورکړی نه دی او په هوا کې به مرغۍ ټولې خوړلي او چې پیشو له دې وزر ورکړی نه دی او شاعران په دنیا ډېر دي خدای دې ډېر کړي خو یوز خان چاله لمبر ورکړی نه دی د حده سوا کار مه کوه چرته او چې سبا لره سولی نشي سرته چې بې وروسته په وینا ستومانه کېږي
نو خپل د کور خبره مو باسه بهر ته او زما خبرې جانان لوي صحیح کوي صحیح او د مجبورو مې ورته مه وایې حلونه ورشه د یار خبر دی واخله نو په ځمکه ناست دی په سر خاورې باد وینای او خلک تپوس له د رنځوره زه چې رنځور شم د جانان تپوس له زما او خبر مې کله اخلا او مرض چې اوږد شي اکثر ته سړی مرې او دا زړه مې داسې درنه تور شو لکه چې جمیل وږې تور کې دیوالونه په بلی راشه برګې شمار کای د پنځلسمې برګې لاندې ناسته یمای او عمر د باد په شان تېرېږي وکه جانان سل کاله نیټه کې رابشینه او ډکي راټول کا اور پې بل کا یا زمونږ دستور دی په رڼا خوله درکومه او د سیل راغله په یار راپرې وته چې ډېره ستړې یم د سیل راغله په یار راپرې وته چې ډېره ستړې یم د سیل راغله